نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا کپڑی ورکلش نبی علیہ السلام تا چی کپڑی ورکی وی غندی وی زبد رب العالمین دا ذات سر خی طرف تکینم دا اللہ دا ذات سر بخی طرف تزناسم او دا اغا مقام دی چی دیتا مقام محمود وائی چی نبی علیہ السلام وائی زما امتیانو مالا مقام محمود غواړي خپل بهم دعا کوله نو دا اغا مقام محمود دی چې د الله د کرسی سره بخی طرف ته زکینم کپڑی براله راکی میدان محشر به ولګي ډیره ګران حاضری ده ډیر ګران حاضری به الله مخې ته کیږي اس پرا سرب نه ښه اس پرا سرب نه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی دا وور ذکر میو کو وور را ترایات شو دا جہنم دا وور نو می جڑل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما تفرمائی ولی جاڑی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی میں بس وور را تیات شو او می جڑل دا وور دا وجن می وجڑل نوی نبی علیہ السلام تمیوی چی دا اللہ حبیبا تب منگا پیجنی علتا تا تب خپل اہل یادی دا اللہ حبیبا تا تب پتہ لگی وما تیوی چی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ دری زیون دا سی دی کنا چاگے کہ با یو تن دبل دا حال نہیں خبر بس یو تن تبم دبل دا حالت پتہ نہ لگی یو با دبل نہیں خبر دریو حالتن کہ با یو تن دبل حالت نہ خبری گی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ ماتی نا تپوسو کو کم کم حالتن دی وما تیوی چی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ یو چی کلد اعمال طول شروش نو یو تن ببل تن نپیجن ار تن بپدی پکر کی چی کم طرف تبادا نیکو طلب مدرنیگی او کو دا جہنم دا بدو طلب مدرنیگی دا غی طول ٹیم کے با یو تن بل تن نپیجنی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ التبب یو تن بل نپیجنی چی دا چاب دا کم طرف چابڑے درنیگی او دویم بی بی عائشی چی کلا آوازو چی ہا او مقرعو کتابیا ار تن خپل خپل عمل نامی تو گو رہے پڑھاوی کئی عمل نامی گو رہے ریزرڈ آوٹ شو ار تن خپل دغتا گو رہے ریزرڈ نامی تمو گو رہے ار تن بخپل عمل نامو گوری ہا او مقرعو کتابیا پا دغا ٹیم کے با یو تن دبل دا حالت نہیں خبر ارتن بخپل پکر کی خواہ دا طول صفی بدر ترووڑی دا دنیا دا طول صحائف بدر رووڑی او دا طول اعمال بدر رووڑی پا دے ٹیم کے با یو تن تا دبل پتہ نہ لگی یو ببل نے پیجنی خواہ اوی درم چکل دا پولیسرات تا پل دا جہنم پا خیٹا اغوڑول شیوی چی زی پیشابای نو پا دقا ٹیم کی بم یو تن بل تن نپیجنی دا دری دیر سخت ٹیمون دی یو عند المیزان دی یو عند السرات دی پولیسرات یو چی عمل نامی میلاویگی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ دغا ٹیم کی با یو تنم بل تن نپیجنی دا دیسی سخت ٹیم انس رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر خدمت کرے دا نبی علیہ السلام خادم پاتی شوے دیکھا دے نبی علیہ السلام تا فرمائی دا اللہ حبیبا میدان محشر کے بتا کم زی گورا مطلب کم زی ماتا مینوش وی انسا دریو زیونو کی بماو گوری خان دریو زیونو کی ما سیکاوا یا میں عند المیزان گورا دا تل خواتم گورا دا تل خواتم گورا او کو دا تل خوات دی انمندما نو دا عمل نامو دا تقسیم پزائی کی میں گورا که الت دی انمندما نو عند السرات دا پولی سرات خوات راش دیو دریو زیونو کی بزوالارم دی دریو زیونو کی بزتاسو تا میلاوشم زکدا بزما دا امتیانو دا گٹیو دا بیلات تیمی یا بای گٹیو یا بای بیلی دا با دا گٹیو دا بیلات ٹیمی دیسی ٹیمو دا مونگتا مخی ترا روان دی چی او بای گٹو اکا او بای بیلو دیسی او طول مونگ ترا روان دی اگا طول بم زمونگ کیگی چی پا دغی طول کی با زمونگ صحالیے
په دغه ټول کې به محال سي دا سختې ګاټۍ مونږ ته پرتې دي دغې نه به تېرېدل غواړي دغې ته به حاضري کول غواړي نبی علیه السلام وایي زه به یمه هر تن به په پولیس رات وایي سلم 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 د امتی په خوله به هم اواز سلم سلم ټول خلک به عربي ویل ته هلته به ټوله عربي هر تن به وایي سلم سلم به پیغمبر دا آواز کوي او به امتی وایي سلم سلم او امام الانبیاء به وایي یا امتی ای زما امتا ای زما امتا ای زما امتا زما د امت په څه حالي زما د امت په څه حالي داسې سخته ورځ راته پرته ده صحابي نبی علیه السلام خپله فرمایي اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة چې د چا درود شریف سیوار او خطو دی به ما ته نږدې په میدان محشر گی به ما سره خواته رب دی ورسره مونږ ټول خواته کړي او نبی علیہ السلام فرمای شفاعتی لاهل الكبائر زب د خپل امت تپاره سفارش کوم شفاعت کبرا بکوبا چا چې غټ غټ ګناهونه کړي دي داغي سفارش ته به ولاړې ما داغي سفارش وکوم شفاعتی لاهل الكبائر زما سفارش په د هغې امتیانو دپاره چې چا لوی لوی ګناهونه کړي زه به سفارش ته ولاړم په میدان محشر کې زه به ولاړم زه به سفارش کومه دغې دریو ځایونو کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولاړي سفارش به کوي د رب العالمین د ذات نه به ښي طرف ته نبی علیه السلام ناستي په مقام محمود داسې ځایونه راته پراته دي دغه تم حاضری ده دسی یو په یو بزو یو په یو به د الله مخې ته ودرېږو حساب به ورکو الله دې موږ ته دغه حساب آسان کړي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ السلام به دعا کوله اللهم انی حاسبنی حسابا یسیرا اے الله ما سره آسان حساب وکړه ربا حاسبنی حسابا یسیرا رب ما سره آسان حساب وکړي ما ته نه تپوس کو چې د الله حبیب دا حساب یسیر څه ته وایي ما ته وی چې دا دې ته وایي چې یو تن به عمل نامه ورکړي په لاس کې ګناهونه به ټول خپل وویني چې دا دې کړي دي او دا دې کړي ټول به ورته ښکاره شي او به یې ویني خو دا تپوس پتې بیا ونه کړي چې دا دې ولې کړي دي او دا دې ولې کړي وي به چې زه بخلی مې زه جنت دې ته حساب یسیر وایي دعا کوئ حاسبنی اللهم حاسبنی حسابا یسیرا الله مونږ سره آسان حساب وکړه ربا مونږ ته دغه حساب ډیر ګران دی ربا چې نبی علیہ السلام د الله د ذات سره مونږ مخامخ شو څه حال به مونږ ته وایي چې ګیره دې په مخ وه تا چې څومره ژوند تېر کړی دی زما په شان ګیره دې پرېښې وه ګیره دې په مخ وه او مونږ به په پولیس رات تېرېږو وایي به سلم سلم یو آواز به راځي چې یا امتی یا امتی دا آواز به د چی دا آواز به د چی انس رضی الله تعالی عنہ ته وایي په دې دریو ځایونو کې مې ګوره ما سره به د امت فکري یا به په پولیس رات کې یما یا به عند المیزان یما یا به د عمل نامو د تقسیم په ټیم کې یما نن ورته ځواب د ښکلي پیغمبر په شان شکل جوړ کړه نو ما سره نه تیاری نن دا هغه امتی دی چې د جمعې منځ وکړي سنت به پرېږدي او د جومات نه به ووځي دا هغه امتی دی ای امتی ته نن سنت نه کوې ته نن سنت پرېږدې او په پولیس رات په نارې وایي چې سلم سلم او نبی علیه السلام بلته چې یا امتی چې طول دې کېږي نو هلته به ولاړي چې عملنامه میلاویږي نو هلته به ولاړي نن مونږ د هغې محبوب سنت پرېږدو د جمعې پر د جومات نه وځو مړه نه لوی سنت کې او نه واړه سنت کې ډېره سخته ګاټۍ راته مخې ته پرته ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سفارش د خپلو امتیانو سفارش به کوي
الله ډیر فضل دی چې مونږ مسلمانان پیدا کړي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړو وای چې دا ټول خلق سفارشونو وکي کنه شکر دی چې په جمم کلمه ویلې ده الحمدلله شکر په دې د الله شکر وباسئ ښه وای شکر الحمدلله چې دې جبې مې کلمه ویلې ده افسوس په هغې جبو دی چې په دې جبو یې کلمه نه ده جاري شوې ځکه یو ورځ خو به د دوزخ نه وځي که نه یو به سفارش کی بل 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 ټول سفارشونه چې ختم شي په آخر کې به آواز وشي چې یو جبار ذات پاتې شو چې هغه د الله ذات دی وی به روباسئ د چا په زړه کې چې ایمان و د جهنم نه رابار کړي وی دا به داسې شوي لکه ایره ایره به ترې جوړه شوي ایره دا به د جهنم نه رابار شي او دسی شبنم غونته پرخه به پې وورېږي او دسی به الله راوټو کوي انسانان به ترې جوړ کړي وایي به چې ټول ځئ جنت ته یو کس پم په جهنم کې دسی پاتې نشي چې د هغه په زړه کې ایمان پروت و ټول به ترې راوباسي او ټول به جنت طرف ته روان شي ټول به جنت طرف ته بوځي رب العالمین به وایي بوی ځئ بوی ځئ ځئ جنت ته ځئ ځئ جنت ته ځئ داسې نعمتونه به چې لا عین رأت ولا اذن سمعت نه سترګو لیدلي دي او نه غوږونه اورېدلي دي او نه یې په زړه کې د هغې خیال تېر شوی یو صحابي راغی وی د الله حبیبه اس به یي په جنت کې اس به پکې نبی علیه السلام وی آو اس به الله درکې وي وزرې به یي ښه او په هوا به الوځي ښه بل راغی وی اوښ به پکې وي نبی علیہ السلام غلی شو جواب ورنه کوي خدای دې جنت ته بوځنو چې لاړ شو که نه نو هلته چې څه غواړي هغه به یي ښه چې هلته څه غواړي بیا به هغه یي ښه یو صحابي راغی وی خوب به پکې د الله حبیب اوده کېږو به پکې وی نه النوم اخو الموت خوب چې دی دا د مرګ ورور دی او په جنت کې مرګ نشته نو خوبونه به پکې نه وي هلته ښه هلته به خوبونه نه وي خوبونه نه یو راغی وی د الله حبیب زما خو زمینداره ډیره خوښه ده زمینداره به پکې ده زمینداره مې ډیره خوښه نبی علیه السلام ورته وی الله به درته وایي چې وکره او به کرې هغه به راوټو کېږي او ټول به فصل شي بیا به ختم شي خو بیا به هم بني ادم مول نشي نو زما د زمینداري سره شوق دی زمینداري به یي په جنت کې خدای دې مونږ جنت ته بوځي رب دې مونږ جنتیان کې رب مونږ له جنت راکې رب مونږ د جهنم نه محفوظ کې رب مونږ د جهنم نه محفوظ کې شکر الحمدلله جنت کې به 120 صفحې ښه 120 او په دې کې به 80 صفحه د نبی علیہ السلام امتیانی الحمدلله چې په تینی تقسیم کې کنه په تین نو دو برخې به د دې امتي او دا درېیمه برخه به ټول امتیانی په 120 صفو کې به 80 صف د امام الانبیاء امتیان ولاړي الحمدلله او نبی علیہ السلام فرمایلی دي وانا اول من يقرع باب الجنه د ټولو نه اول به د جنت دروازه زه ټکوم دا به زه کولاوم د ټولو نه ړومبې الحمدلله په انبیاو کې به جنت ته د ټولو نه ړومبې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داخلیږي او په امتیانو کې به د ټولو نه ړومبې ابوبکر صدیق داخلیږي رضی الله تعالی عنه رب مونږ دې سره یو ځای جنت ته داخل کړه رب ډېرې سختې ګاټۍ راته پرتې دي رب مونږ ته اسانې کې اسانې ځان له آخرت له اعمال کوئ ښه نبی علیہ السلام چې د معراج په شپه وختو بره راته اسمان کې ابراهیم علیہ السلام میلو شو تاسو ته مو وی کنه په قیامت کې به د ټولو نه ړومبې کپړې ابراهیم علیہ السلام ته میلاویږي د جنت نه به یې وله راوړي او سپینې کپړې وی ښه ړومبې به دې اغوندي کپړې وی چې بره وختمه نو وی ما ته ابراهیم علیہ السلام وی چې د الله حبیب په امت ته زما سلام وایي چې السلام علیک په تاسو ابراهیم علیہ السلام سلام کو سلام او کتابونو لیکلي دي چې کله درته دا حدیث ضرور سي نو تاسو وایي چې وعلیه السلام پاغه باندې سلام یا په مونږ سلام را لېږلی دی نو وعلیه السلام په ابراهیم علیہ السلام دین سلامي
زمونږ د طرف نه وعلیکم السلام، زمونږ د طرف نه دی پاغه سلامي. نو ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ته وی چې په امتیانو به دې زما سلام ووایي چې بابا درته سلام که. او بیا درته ووي چې د جنت ځمکه چې ده اوبه یې ډېرې خوږې دي، اوبه یې ډېرې خوږې دي، او ځمکه هم ډېره ښکلې خاوره ده، خاوره هم ښکلې ده، اوبه هم خوږې دي، خو صرف چټلي میدان دی. نو اوبه یې خوږې دي، نو چې د ځمکې اوبه خوږې او خاوره یې ښکلي، نو دا فصل ډېر راټوکوي که نه، خو یې خوشې بیابان دی. نو دی امتیانو ته دی ووایي چې ونې پکې ولګوئ، او یې ونې څه دي؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. ډېرې خوږې اوبه دي او ډېره ښکلې زرغونه خاوره ده. وی دي ته ووایي چې ونې پکې ولګي، چې ونې پکې ځان له ولګي، سبحان الله وایي، الحمدلله وایي. دا د جنت ونې دي، ونې ونې ونې، ښه دا بوټي ځان له هلته ولګوئ. جنت آباد کوي، آباد وی ځمکه خوشې بیابان دی، ځان له پکې ونې ولګوئ. وی زما امتیانو ته به دې ووایي چې ابراهیم علیه السلام درته سلام کو. چې کله آدم علیه السلام رب العالمین پیدا کو، د آدم علیه السلام قدر ته معلوم دی 60 ذراعا، 60 گزه قد و. چې آدم علیه السلام پیدا شو، او انشاءالله خدای دې مونږ ټول جنت ته بوځي، نو مونږ به د آدم علیه السلام په قد کې جنت ته داخلېږو. د هر سړي قد به سوی 60 گزه وي، 60 گزه. 60 گزه به هر سړی لوړي، ځکه دا د آدم علیه السلام قد چې و هغه 60 گزه و. نو ټول بني آدم چې داخلېږي نو 60 گزه وي. خبرې طاقت به د یو جنتي څومره، د 100 کس عمره طاقت په الله یو جنتي له ورکړی وي. انشاءالله د جنت چې څومره ونې دي که نه، نو تنې به یې د سرو زرو وي. تنې به یې د ونو چې څومره تنې دي په جنت کې، دا به د سرو زرو وي. د ونو تنې به د سرو زرو وي. او میوې خبر یې په میوه چې په ونه کې لګېدلي، نو د مټکۍ مره میوه به وي، د مټکۍ مره دانې به وي. ته به سمه غټ نو ته خپل قد ته م وګوره که نه، 60 ذراعا، ته به هم 60 گزه یې که نه. ته خپل قد ته م ګوره که نه. آدم علیه السلام چې الله څنګه پیدا کو، آدم علیه السلام ته وی ورشه، وی هغه دي ملایک ناست دي، وی سلام پې ووایه. وی بیا ووایه ګوره چې هغې درته څه وایي. آدم علیه السلام ورغی، وی السلام علیکم، یو فرشتو پې سلام ووی. وی ای آدمه دا ستا او ستا د بچو تحیه شوله، ستا او ستا د اولاد تحیه چې ده هغه سلام دی. نو د آدم علیه السلام الواد به دا نه وایي چې رالی او ښه چارې او په خیر رالی لاړې رالی نه، السلام علیکم. آدم علیه السلام چې پیدا شو، ړومبې کلمه چې ملایکو له ورغې وی السلام علیکم. دا ډېره ښکلې د امن کلمه ده. په جبو سلام عام کوي، سلام. نبی علیه السلام بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته بی بی عایشې جبریل امین راغلی دی، یقرأک السلام، پتا باندې سلام وایي. بی بی عایشې پتا باندې سلام وایي. بی بی عایشه ورته وایي وعلیه السلام، په هغه باندې دې سلامي. نو مسله راووتله چې بل تا ته یو کس وایي چې په تا پلانې سړی سلام وایي، ته به ورته وایي چې وعلیه السلام، ځکه بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها جبریل امین لیده نه. نبی علیه السلام ورته وایي زه اینما، او ما ته وایي په بی بی عایشې زما سلام وایي. نو بی بی عایشې وایي وعلیه السلام، په هغه دین سلامي، په هغه دین سلامي. نو تحیه د آدم علیه السلام د بچو چې دغه سلام دی. میلاوی دل چې زمونږ دی هغه به سلام سلام. ای چې هر ځای ته ورشئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، انشاءالله په دې مجلس په الله اثر غورځوي. د یاد ساتنو ستا به ورسره نالګي، او ته چې ورشې وایې السلام علیکم، ته ګوره که نه چې دا اختلاف دی الله په دشمني دی الله پر ورولۍ بدلی که نه. د دې سلام یو خپل برکت دی. چې ورشي په سړي وایي السلام علیکم، السلام علیکم، دا تحیه ده زمونږه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بادشاه ته خط لیکه، هغه بادشاه چې هغه غیر مسلمو، نو نبی علیہ السلام ورته ولیکل السلام علی من اتبع الهدى،
سلام دی په هغه چي چې چا تابعداري د اسلام کړې ده ښه نو په غیر مسلم چې سلام ورچي داسې به نه وایي چې السلام علیکم نه السلام